بنده رنگ رنگ حالات وویني چې ژوند وي، حیرانې، پریشانې او خوشحالۍ هم. تدبیر ډیر ښه وي، خو هغه څه به کیږي چې په کم کار باندې حکم د رب وشي. دلته هر سړی د زړه په نول اخته دی او د هر چا خپلې خپلې مسلې دي. د چا ستونزې په مزه مزه حل کیږي او د چا مشکل تر مرګ آسان نشي. ګل پروش هم مطمئن له ژونده نه و. په بېشمېره خفګانونو کې یې ژوند و. یو پردي هیواد کې ژوند مسافري وه، بل د کلي او د کور ضرورتونه، یو د ژوند د ورکو لارو تصور و، بل د مور او پلار د حال ناخبره، بل د ده حساسیت او نازک فکر بس د ده بې ارامۍ لره کافي و. ګل پروش چې په کم کور کې لوی شوی، هغه کور کې د ده بل ملګری نه و. چا چې حق د پلار او مور ادا کولو، د هغوی د ژوند هم دا یوه اسره وه چې سبق یې تر 10مه پورې ووي. مور او پلار یې ویل چې دی د بهر لاړ شي. دا چې دی کومو سوچونو کې اوسیږي، دغه پام به یې په بله باندې واوړي. جدایي یې ورته ګرانه وه، خو بیا هم دوی غوښتل چې ګل پروش بهر ته لاړ شي. د کور خلکو یې خواهش کوه نو ځکه د انکار ونه کړه، بل وطن ته لاړه. بیا چې د کمې پیسې به رالیږلې، پلار او مور یې په ځان سختې تېرولې. د خپل سر د پټولو ځای یې نه و، همیشه د بل کنډر کې استوګن و. د الله کرم چې وشي هر څه سم شي. الله رحم وکړه، کور یې ورله ورکړه. چې کم کلي کې د خپل کور مالکان شو، هلته خلک ډېر خواخوږي قدردان وو. دغه خلک ورته نوې ښکارېدل، نو محبت به د هر چا ورسره ډېر و. تګ راتګ یې د هر چا سره پیدا که. دوی هم خو، خلک هم ورسره ښه وو. دغه چم کې یو ګلمخې شهزادګۍ وه، مینه ناکه، حیا ناکه و، سپوږمۍ وه. د هغوی سره د دوی هم تګ راتګ و. د ګلي د مور پې سترګې خوږېدلې. یوه ورځ یې کور کې خپل خاوند ته ووې، دا جینۍ د ګل پروش سره جوړېږي. زه خو وایم چې تپوس یې ورله وکړو، یوه لویه خوشحالي به کور ته راشي. یو څو ورځې په پوښتنه لاړل راغلل. یوه ورځ وده وشوه، خوله خوږه شوه چې جینۍ یې په نامه د ګل پروش کړه. د کویدنې نه یې وروستو دی خبر کړ. د بدرۍ تصویر یې ولېږه هغه ته، ورته ویې لیکل دا د چنغله ده. زویه ډېر رحم په مونږ الله وکړ، کور یې راکړه، هم د کور رڼا یې راکړه. ګل پروش چې تصویر ولید خوشحال شو، خو بیا هم د خیال په ورکو لارو ورکو. بې لحاظه ژوند د هیچا خاطر نه کړي، بې پروا لکه د باد په شان روان وي. ډېر کلونه په پردي هیواد کې تیر شو، د ژوندون ضرورتونه ورو ورو لڼ شو. مور او پلار یې د بدرۍ د پلار او مور نه نیټه واخیسته، میاشت ټیم یې پکې کېښود. ګل پروش هم د پردي هیواد نه راغی. په کاله کې بې حسابه خوشحالی شوې. خلک تلل راتلل. په دغه ورځو شپو کې د بدرۍ مور هم د زوم لیدو له راغله. ګل پروش چې ورسره سترګې میلاو کړې، نو د ژوند پایه واپس په رستو تاو شوه. ګل پروش د ماشومتوب دور ته لاړه. هغه هر څه یې لیمو ته شو راوړاندې چې د کم څه نه دی نن هم په عذاب و. چې عمر د 8 کالو نه کم و، ګل پروش ته د ژوند هغه لمحې یاد شوې. ګل پروش ځکه نیازبین و په خپل کور کې چې ناویات او د شپږو خویندو ورور و. څنګه چې دی د پلار او مور د زړه ټکور و، دغه شانتې به پې خویندې نازېدلې. د ده پلار به مزدوري ښار کې کوله، په ګاډۍ کې به میوه یې خرڅوله. پلار پې سم د لیونو په شان مین و. یوه ورځ د ځان سره یې ښار ته بوته. چې د ښار په نوایه کله داخل شو، د روزګار ځای ته لا نه ورسېدلې چې یو درس شو د ماکه په ښار کې وشوه. په 4 طرفه چغې د هیبت شوې. هر سړي سره د ځان غم شو، ژوند خوږ دی. خلکو یو خوا بل خوا منډې ووهلې. دغه درس سره چې خلک شو په منډه، ګل پروش پکې د خپل پلار ورک شو. ګل پروش ورته چغې وهلې، خو په داسې ځای کې بیا څه پته لګي چې د هغه د ماکې هیبت لږ کم شو. هغه درس چې د ذهنونو نه لږ کوز شو،
ګل پروش ته بیا د خلکو لږ نظر شو، د ده چغو ته د خلکو ورو ورو خیال شو. په مزه مزه ترې خلک را چاپیر شو، خلکو رنګ په رنګ پوښتنې ترې شروع کړې. چا به ویل ورته بچیه ستا څه نوم دی، چا به ویل ورته د پلار د څه نامه ده. په چاړی ژبه یې خپل نوم اخسته، خو د پلار نوم نه ورته، پلار ته یې بابا وي. نه د کلي نوم ورته او نه د پلار نوم. دې ماشوم ورتې ورتې چغې وهلې. دغه ځای کې یو محمود نومې سړی و چې الله ورله بچي ورکړی نه و. دې ماشوم ته چې د ده کله نظر شو او په واړه حقیقت باندې خبر شو، نو په ځان یې پر غز راوسته چې راکې شکر شکر دې زما بچی پیدا شو. ده د ګڼې نه ماشوم غېږ کې اوچت که او په دغه یو امید یې کور ته بوته چې د نن نه پس په دې زما بچی وي. الله رحم وکړه، زوی راته میلاو شو. د بدرې د مور راتلو کې لوی کمال و. ګل پروش ته دغه هر څه ځکه یاد شو چې صبرو د ګل پروش مشرۍ خور وه. سمدستي یې تپوس وکړه ته صبرو یې؟ هغې ووی او صبرو یم، ستا خوښې خوښې نه بلکې د نن نه پس د مور یم. خو بچیه ته دا سوچ کې ولې لاړې او دا رنګ دې ولې زیړ شو وارخطا شوې؟ ګل پروش په چغو چغو په جړا شو. په جړا جړا کې دا یې ورته ووی زما خواښې نه یې، ته خو زما خور یې. ما خبر که بابا مړ دی که ژوندی دی.